سلام، تشکر که مصاحبه میکنین. امی خبرنگار هستین شما؟ بله من خبرنگار. کدام رسانه کار میکنین؟ از رسانه کار نمیکنم، بعد آزاد هستیم، از سوشل میدیا ورکر هستم. خب شما مواد تهیه میکنین در سوشل میدیا؟ بله زه سوشل میدیا یو خپلواک کارکون یم او خپل اندازې پورې ولس ته رښتیني خبرونه نشروم او رسول مې ورته په هغه کې زما چې کوم خبرونه دي تاسو کتلی سئ نشرات چې دي هغه ټول د کابل د میډیا او د کابل د کوم تلویزیونونه چې دي د ارګ نه رسمي حکومت د کابل د حکومت کوم رسمي تلویزیونونه دي زه هم هغه نشرات کوم او تاسو کتلی شئ ټول همغه نشرات. باز چطور همراه هیئت طالبان آمدین به دوحه؟ نه خیر زه طالبان هیئت نه یم راغلی، زه همداسې په خپل رابطه باندې راغلی. شما همراه هیئت طالبان نیامدین؟ نه زه طالبان سره نه یم راغلی، زه په خپل ترتیب باندې راغلی. خب محل فعالیت شما بیشتر داخل افغانستان است؟ بله. شما دیروز همراه اعضای هیئت مذاکره کننده حکومت چند مصاحبه انجام دادین. سوالایتان یک مقدار سوالایی بود که یک خبرنگار بیطرف بسیار سخت است برش که او رقم پرسان بکنه، مثلا بگر رئیس جمهور شما تقلبی است، کمتر از 1 میلیون رای داره. باز چطور که شما خبرنگار آزاد هستین و سوالایتان یک ذره متفاوت؟ بله دا کله چې تاسو اروپایي یا خارجي رسنۍ وګورئ هغه باندې د دې نه زیاتې توندې پوښتنې کېږي له مشرانو نه چې ځایي چارواکو نه. زه چې دلته راتلم هغه نه مخکې ما اعلان وکړم مال که څوک کوم هېوادوال پوښتنې لري د طالب مشرانو نه یا د حکومت له چارواکو نه هلته قطر کې زه ستاسو پوښتنې په لایو کوریج کې زه ځنې کوم. نو موږ ته چې کوم پوښتنې خلکو لېږلې وې ما هغه ورته ویلي وو چې زه په ساده لهجه ستاسو په ساده لهجه ولسي لهجه باندې پوښتنې ځنې کوم. نو کله چې زه نادري سره مخامخ شوم هغه ولو چې ما یو څو ساده پوښتنې ځینې وکولې او هغه پوښتنې وې چې هغه واقعیت درلود. ځکه دا پوښتنې تاسې تلویزیونو راپورونه وګورئ په تقلب باندې خپل عبدالله وایي تقلب ده، نو تاسو ولې وایي تقلب نشته یا د حقیقت نه لري؟ تاسو رسنیو راپورونه دي د کابل رسمي راپورونه دي چې دا تقلب شوی د انتخاباتو کې او تقلب باندې اشرف غني په خپله تقلب باندې راغلی دی. هغه بېله خبره وه چې انتخابات خپله ډرامه شول او دوی خپله ختم کړل، بیا یو سیاسي تفاهم وکړو او سیاسي جوړجاړی یې وکړو لکه د جانکیري ته ورته سیاسي جوړجاړی هم د امریکا سفارت په منځګړیتوب باندې نو هغه سره مقرر شو. نو دا خو همدغه حقیقت دی، څوک د دې نه انکار کولی شي. او بله پوښتنه ما ځینې وکړه چې تاسو دفتر مخالفت کړی ولو، نو دا هم واقعیت ده. ویډیوز موږ سره پرتې دي 2014 د طلوع رسمي راپورونه دي، رسمي رسنیو راپورونه دي چې ستانکزي صاحب معصوم ستانکزي د دفتر سخت مخالفت وکړو. موږ سره اوس هم ویډیو پرتې دي که څوک دغه غواړي میډیا زه یې ورته نشروم د طلوع خپل راپورونه دي. نو ما هماغه پوښتنې ځینې وکړې، ما خو څومره هغه پوښتنې نه دي کړې چې خب من یک سوال دیگه پرسان میکنم که برای شما تماس هم زیاد میه. دیروز چقدر برای شما لذت بخش بود که به عنوان یک هوادار حداقل فکر طالبان شما میرین و همراه هیئت مذاکره کننده دولت مصاحبه میکنین و برای شما بسیار خوب پاسخ میده؟ در مجموع سوال من است که آزادی بیان چقدر برای شما لذت بخش است؟ بله زه خپل ما شخصا زه طالبانو ورکر نه یم، اما کومې نظریات یا کومه غوښتنې چې زما دي د من حیث افغان یو افغان هغه شاید طالبانو ته ورته وي، ځکه زه د اشغال مخالف یم او دا باید هر افغان زه عقیده لرم یا نظریات زه په دې لرم نظر لرم چې هر افغان باید د دې مخالف شي د اشغال. او هغه کابل کې هم شته مشکل نه لري چې د اشغال مخالف دي، خپله حکومت کې هم شته چې نارې وایي چې د اشغال مخالف یم او په دې کې زه طالبانو سره تشبیه لرم او د غلامۍ په اړه باندې هم زه نه منم او نه مې خوښېږي. زه خپل نظریاتي ورسره مخالف یم، هغه کې هم زه طالبانو سره تشبیه لرم په دغه شیانو کې. زه چې دلته رالم زما سوالونه چې کوم ولسي وو ما د دوی نه وکول، د دوی حوصله وله یقیني دې کې شک نشته. د جنرال دوستم زوی چې وکم باتور دوستم دې سره خبرې وکړم یقیني حوصله یې درلوده خو جوابونه متاسفانه حقیقت نه درلود او واقعیت او حقیقت او د دوی. حالا چطور یک خبرنگار جواب میتونه بگه که حقیقت داشت یا نداشت؟ بله
ما چې دلته کومې خبرې پوښتنې ځینې وکولې چې ستاسو حکومت قانوني ده ده ویل چې اوس موږ نشو کولی په دې باندې خبرې وکړو حالانکې جنرال دوستم خپله د حکومت مخالف قانوني نه بولي او یو سهامي شرکت یې بولي ځکه هغه خپله د انتخاباتو بایکاټ کړی و دا جعلي انتخابات نو خو ده دا جواب را نه کړو د پلار خبره یې ونه کړه همدغه حقیقت ده نادري سره ما خبرې وکولې هغو هېڅ هم حقیقي خبره ونه کړه جواب چې کوم مناسب و هغه یې ونه کړو ما همدغه خبره ورته وکړه چې تاسو د دفتر مخالفت کړی و او تاسو دریځ دا و چې موږ به کله هم بیا د قطر کې خبرې ونه کړو او دا د افغانستان د تجزیې یوه پروسه ده په قطر کې دفتر نو څنګه دې پروسې ته تاسو را روان یاست دا مې یو پوښتنه وله د ولس وه او د دوی د مطبوعاتو راپور و په دې باندې خو ده ماته جواب را نه کړ او نه یې وویل نه ویل چې موږ اوس سولې ته اراده لرو نو ما چې تاسو اوس سولې ته اراده لرئ دا اراده باید تاسو په 2014 کې درلودلې وای چې اوس امریکایان وځي تاسو سولې ته اراده لرئ 2014 کې تاسو ولې دفتر مخالفت کوو دا دومره بدبختي وي په افغانستان کې دومره تلفات چې واوښتل جنګ تخریب ده جنګ تلفات دي جنګ نقصان ده او جنګ بدبختي ده نو تاسو ولې دې شان ټولو ته لمن ووهله او دغه تلفات مو په افغانانو راوستل نو ده ماته جواب را نکرد نو ما تاسو باید هغه وقتی لا مخالفت نکنید زمانی که همراه طالبان مشران طالبان رهبران طالبان صحبت میکنین شما اونا چقدر با آزادی بیان حال عقیده‌مند هستن و باورمند هستن بله تاسو دلته کتلی سئ ما چې کوم پوښتنې ځینې وکولې طالبانو له مشرانو څخه هغه هم تاسې کتلی سئ ما له انتظار خادم نه هم پوښتنې وکولې د ملي امنیت عضوه ده د هغه نه پوښتنې وکړې زه یقیني خوشحاله شوم ځکه هغه چې ما پوښتنې مطابق جوابونه راکړل او ډېر په سړه سینه یې خبرې راسره وکړې زه ډېر خوشحاله شوم او کوم چې طالب مشرانو ما پوښتنې سوالونه کړي دي هغه هم پراته دي په میډیا باندې اوس هم ویډیو یې پرتې دي چلیږي هغوی هم ما ته له حقیقت سره سم ځوابونه راکړل او هیڅ داسې نه دي ویلي چې هغه دروغ دي یا واقعیت نه لري تاسو کولی شئ چې هغه وګورئ زما په نظر باندې داسې نه دي ویلي ځکه تر اوسه پورې د دوی په ریکارډ باندې دا ثابت دي او رسنیو په دې باندې ستاسو رسنۍ د کابل رسنیو په دې باندې راپور جوړ کړی ده چې طالبانو چې کومې خبرې کړې دي تر اوسه پورې په همهغه دریځ دي او تر اوسه پورې تنزل نه ده کړی او نه شاته تللي دي او نه یې سرې د طالبانو مشرانو په ازادي په بیان ازادي عقیده لري بالکل موږ پوښتنې ځینې کړې دي دوی وایي چې ازادي بیان بالکل موږ ته ډېر اهمیت لري دې کې هېڅ شک نشته او د دوی د ازادي بیان د دې ځای نه ثابتېږي تاسو خپله د رسنیو راپور څه وخت مخکې د رسنیو کې افغانستان کې د رسنیو بعضو لاریون یا دغه احتجاج وکړ چې موږ ته حکومت راپورونه نه راکوي موږ ته حکومت دقیق خبر نه راکوي موږ ته د حکومت چارواکي په وخت خبر جواب نه راکوي او تاسو ویلداست په دې کې اسدالله خالد خپله متهم و نو د طالبانو په اړه تر اوسه پورې داسې جواب نشته تاسو د طالبان ویان ذبیح الله مجاهد 24 ساعت آنلاین دي خو یادی تاسو ته ځوابونه درکولی شي په دې کې نو دا د دوی ازادي بیان ته یو غټ تعهد ښیي چې دوی ازادي بیان ته متحد دي تاسو کولی شئ چې ما خپله د دوی نه پوښتنې کړې دي هر وخت کې په هماغه لحظه باندې جواب راکړی ده دا د دوی ازادي بیان ته تعهد دی تشکر مننه مننه